دا هغه لسګونه بېوزله او اړمنې کورنۍ دي چې ورته د عزیزي او افغانستان اسلامي بانکونو له لوري د خوراکي توکو مرستې ویشل شوي. مسؤلین یې وایي د ویش پروسه یې بشپړه شفافه ده او د شاوخوا 10,000 افغانیو په ارزښت هرې کورنۍ ته د خوراکي توکو مرسته ویشل کیږي چې ټولې 250 کورنۍ دي. خوښ یم چې د عزیزي بنسټ او د دواړو بانکونو له لارې تر 10,000 بېوزلو کورنیو سره د مرستې لړۍ چې په ټول هیواد کې ترسره کیږي او نن د پکتیا ولایت کې نن ترسره کیږي د دغه پروګرام برخه یم. د عزیزي بنسټ او د عزیزي ګروپ بانکونه د افغانستان په هره برخه کې خپلې مرستې ترسره کړي. په جوړو شویو مراسمو کې د پکتیا ولایتي مسؤلینو بیا وویل اسلامي امارت په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې راټیټولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري او حکومت هڅه کوي په یاده برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دوی د یادو مرستو د مننې ترڅنګ پر خیریه بنسټونو او سوداګرو غږ وکړ چې د روژې د درناوي په پار دې خپلې مرستې له غریبو کورنیو ونه سپموي. او د سرمایه‌دارانو دپاره همدغه یوه خبره کومه که الله غواړئ او د دنیا او د آخرت ښایسته کېدل غواړئ د مظلومانو لاسنیوی وکړئ. بیا خصوصا په دغه میاشت کې چې په دې میاشت کې 1 روپۍ دا داسې ده لکه موږ یو مونځ نپلي په 80 باندې ده نو فرض بیا د دې څو چنده راځي. همدارنګه فرضي صدقې نفلي صدقې د الله جل جلاله په 80 چنده په 100 چنده حتی تر 200 چنده پورې الله سړي ته 2 چند کوي خو تر اخلاص او صداقت پورې تړلې خبر ده چې زه اوس دغه یوه بوجي وړو یا د 1 لک روپۍ تا ته درکوم احسان در باندې اړوم که نه او که در کوم زه وایم خدایه د یوه بوجي وړو ما ورکړله ته راشکه راضي سي او د خپل رضا سبب یې وګرځه دا بیا ډېر قوي ځای نیسي. مرسته اخیستونکو خوښي څرګنده کړه چې په ستونزمنو حالاتو کې دولت او خیریه بنسټونو لاسنیوی کوي او هیله کوي په خپل هیواد کې ورته د دوامداره کاري بوختیاو زمینې برابرې شي. ضرورتونه خو څه وایي چې لرګی اقتصاد نشته وروره رژا ده وروره ارجمات کوم دراک ولا کوي دا شکر دارن ډېر جار شکر چې دا خلک دومره ورسېده کار زمینه ته خدای دې غوغونه دا خلک ته توفیق ورکړي چې وکړ زمینه او د برباره کې دی به بوجي بو څه لیاړه تېره شي چې میاشتې نه کېږي یاره څومره پروژې دلته پیدا شي څومره د خیرات بنسټونه چې کوم دي چې څومره مرستې وکړي د افغانستان دپاره او د دې خلکو دپاره نو ډېر به مخلوق تر خوشحالي. د یادولو ده چې د همدې مرستو ورهاخوا د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې هم د بېلابېلو ادارو له لوري د مرستو د ویش بهیر روان دی او د مسؤلینو په خبره دا لړۍ به تر نورو ولسوالیو هم وغځوي.